بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ټولو درنو زړه ته نږدې زده کوونکو ته. خوشحال یم چې تاسو په چینل کې د ځان سره لرم او تاسو په شان با احساسه ځوانانو ته د انګلیسي په زده کړه کې ویډیوګانې چمتو کوم. زمونږ درسونه تاسو کولی شئ همدې چینل څخه په هر وخت په هر ځای کې وګورئ او انګلیسي ته هم پکې رشد ورکړئ. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ په دغه چینل کې تاسو ته روزمره انګلیش ویډیوګانې اپلوډ کوو او زموږ همدا هیله چې تاسو یو څه زده کړئ. حد اقل د دې ترڅنګ موږ په دې چینل کې تاسو ته تقریبا 4 پلی لیست جوړې کړي دي. لومړنی پلی لیست چې د هغه پکې انګلیسي ابتدایي درسونه دي چې کوم کسان هیڅ انګلیش باندې نه پوهېږي کولی شي هلته لاړ شي له صفر څخه انګلیسي زده کړي. دویم چې موږ تاسو پکې هغه کې لرو 4 زره مهم لغات دي، انګلیسي خبرې اترې کول دي، همدا شانته د انګلیسي ګرامر 12 مهمه زمانې دي چې نن ترې څخه 9 نمبر زمانه موږ تاسو ته تشریح کوو. 9 نمبر زمانه موږ تاسو ته نن وایو چې هغه ده سمپل فیوچر ټینس. خوشحال یم چې موږ په ګرامر 12 زمانو څخه سمپل پریزنت ټینس، پریزنت کنټینیوس ټینس، پریزنت پرفیکټ ټینس، پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس، همدغه شانته سمپل پاست ټینس، past perfect tense، past future continuous tense، past perfect continuous tense او نن موږ تاسو نه هم نمبر زمانه د simple future tense. که چیرې تاسو دا درسونه تر اوسه پورې نه ویل لاړ شئ یو ځل زموږ چینل ته او په پلی لیسټو څخه ټول درسونه تعقیب کړئ. راځو درس شروع کوو. ډېرې خبرې نه کوو، صرف په درس فوکس اخلو. نن به موږ تاسو دا زمانه زده کوو چې دې ته ویلی simple future tense یا هم په اصطلاح ورته ویلی سي simple indefinite future tense. یعنی هر زمانه مونږ تاسو ویل simple present tense، مونږ تاسو ویل simple indefinite tense ویلی سو کنه، یعنی ساده حال زمانه. نو simple future tense ویلی سي ساده راتلونکي زمانه. لومړی خو باید وپېژنو چې راتلونکي زمانه کومې زمانې ته وایي. راتلونکي زمانه یو داسې وخت مونږ تاسو ته ښیي چې هغه په آینده یا 15 دقیقې وروسته، هغه که 10 دقیقې وروسته وي یا هم که نیم ساعت وروسته وي. په دغسې حالاتو کې چې کله وخت واقع کېږي یا هم یو کال وروسته وي، دې ته ویلی سي simple future tense چې ساده راتلونکې زمانه ده. بیا هم زه تاسو ته د 3 سره زمانو مثال زه تاسو ته درکوم. 3 زمانو موږ او تاسو داسې زمانه لرو. مثلا یو موټر دی له مزار څخه سټارټ اخلي، شروع کوي. نو چې کله دغه موټر له مزار څخه په حرکت کې ده، هغه ځای چې مثلا د له مزار نه حرکت وکړو سمنګان ته رارسېدلی دی، اصطلاح زه تاسو داسې درکړم، هغه کومه لاره چې ده په هغه مزار کې وو هغه حال سو، د هغسې وو، حرکت یې نه و کړی. صحیح ده. یا په بل اصطلاح ورته مثلا یو نفر ده روان ده له مزار نه حرکت راوکړه سمنګانو کې ده. کله چې دی سمنګان ته راورسېد، هغه کوم ځای کې چې دی ولاړ د سمنګانو کې، هغه ځای سو ساده حال زمانه. اوس د هغه وخت ده. څومره لاره چې ده له مزار نه تر سمنګانو طی کړی، هغه سوله تېره زمانه. او چې تر پلخمره یا هم بغلان پورې راځي، دې ته ویلی سي راتلونکي وخت چې هغه به دته نور څه پکې پېښېږي، هغه به نور آینده وخت وي. صحیح ده. انشاءالله پرې پوه سوي به یې. په فیوچر ټینس کې هر هغه عمل چې ترسره کېږي هغه باید په راتلونکي کې وي، هغه باید په راتلونکي وخت کې ترسره سي. زه تاسو دلته یو څو مثالونه لرم. مثال کې موږ تاسو مخکې لره په انګلیش کې موږ تاسو ویل سي، یو مثال موږ تاسو لرو I offer the prayer. subject فعل وګورئ، فعل. آیا فعل دلته offered ed اخیستی؟ نه. دویم حالت یې نه ده اخیستی. آیا دلته I نه وروسته SMR راغلی؟ نه. آیا فعل ING خوړلی؟ نه. آیا په دې ځای کې have been، has been دا کارول شوي؟ نه. آیا had been پکې کارول شوي؟ نه. یا هم صرف had پکې کارول شوي؟ یا نه. نو دا معلومه ده I offered the prayer، زه لمونځ کوم، یعنې زه بېلمازه نه یم، شکر الحمدلله، زه لمونځ کوم. دا حال زمانه ده. صحیح سو. زه لمونځ کوم دا حال زمانه ده، یعنی دا زما عادت ده چې زه یا هم دغه لمونځ کومه، زه بېلمازه نه یم. نو په داسې حالت کې موږ تاسو دا جمله ګورو چې دا ساده حال زمانه ده. خو په یاد ولرئ کله چې موږ تاسو په دې ځای کې he she it ولرو، په مثبته جمله کې به تاسو ته اس ورکوو یا es. مثلا که ته چیرې وایي داسې بیا نه چې he offered the prayer په ساده حال زمانه، نه. he offers، she offers، it offers. نور هغه موږ درس ویلی ده که نه، ځکه صرف هغه کسان چې نوي دي شاید هغوی هم باید پرې پوه شي. نو په ساده حال زمانه کې موږ تاسو وایي چې د مفرد he she it لپاره فعل په مثبته جمله کې اس یا es اخلي. بیا اس es قانونه موږ ویلی سي په ch sh x o z باندې ختمیږي. نو بیا به هلته موږ تاسو es ورکوو، غیر دغه نه به صرف اس ورکوو. نو دا سو I offered the prayer، زه لمونځ کوم، دا مثبته جمله ده، حال جمله ده. کله چې زه غواړم دا تیر حالت ته واړم،
نو فورمول کې موږ لرو سبجیکټ پلس verb to دویم حالت د فعل او کمپلیمنت به وي. فاعل د دویم حالت د فعل. فاعل موږ تاسو همدا لرو ته مې ایډ ورکړ. I offered the prayer یعنی ما مونځ کړی وو. ما مونځ کړی وو. صحیح شو؟ بیا چې نورې کومې زمانې دي خو ویلي. اوس دغه دریم نمبر زمانه چې موږ تاسو وایو دا همدغه زمانه ده چې موږ تاسو وایو I will offer the prayer زه به لمونځ وکړم. I will offer the prayer چې هره زمانه موږ تاسو وایو په دې ځای کې will سیده او shall will د future tense کومکی فعل نه دي. که تاسو فکر کړی وي موږ تاسو په انګلیش کې دا زمانه دا همیشه موږ تاسو وایو چې د دې helping verb ده. helping verb ویلی سي کومکی فعل ته. هغه فعل چې موږ تاسو د هغوی په ذریعې سره د انګلیسي زمانو کې ساختار د جملو راوړو. په معنا به ان شاء الله پوه شئ. زه تاسو ته مثال درکړم. په سمپل پریزنت ټینس کې helping verb څه شی دی؟ ګوري تاسو مې څوک پوښتنه کوي سمپل پریزنت ټینس کې helping verb څه دی؟ do does ده. په سمپل past tense کې helping verb څه دی؟ ته ورته ویلی سي did ده. همدا شانته په سمپل فیوچر ټینس کې بیا helping verb کومکی فعلونه shall will دي. یعنی helping verb معنا دا کومکی دي چې د دغو will او shall په ذریعه موږ تاسو فیوچر ټینس جوړو. که چیرې دغه will shall helping verb نه وي موږ تاسو نس کولی هیڅ وخت دا جمله جوړه کړو. همدا شانته که چیرې په سمپل پریزنت ټینس کې do does موجود نه وي موږ تاسو نس کولی جمله جوړ. او په همدې شکل باندې په سمپل پاست ټینس کې که چیرې did موجود نه وي چې دغو په ذریعه سره موږ تاسو پاست ټینس جوړو هیڅ کله موږ تاسو جملې نشو جوړولی. په خبره به ان شاء الله پوه شئ. نو اوس راځو دلته په سټرکچر ته راځو. صحیح ده؟ موږ تاسو یو سټرکچر لرو. هر زمانه تاسو اول سټرکچر زده کوئ. پس له سټرکچر نه تاسو صرف که جمله did وي did not راځي که shall will وي not ورسره اضافه کیږي نو هغه بیا تاسو کولی. نو سبجیکټ لرو will ده verb 1 ده کمپلیمنت. له دې will سره باید زه دلته shall هم ورکم. خو زه اوس تاسو ته ښیم چې دغه shall will څه فرق لري او آیا دا اهمیت لري چې زه تاسو ته دغه د shall تدریس هم درکم که نه. سبجیکټ ده shall will ده verb 1 معنا اول حالت د فعل ده او کمپلیمنت چې آخري تکمیل کوونکی د جملې ده. تکمیل کوونکی د جملې ته بل موږ تاسو د کې object هم ویلی شو. صحیح ده؟ object یعنی فاعل موږ تاسو لرو shall will نه به یو کارو اول حالت د فعل او پکې کمپلیمنت. یا موږ مخکې له دې نه په انګلیش کې shall will باندې باید بحث ولرو او یو جمله چې تاسو پیژنئ will او shall مالته لیکلي د سمپل فیوچر ټینس پیژندګلوي به تاسو په جمله کې څنګه کوئ. تاسو یو مقاله لولئ اول ته تاسو باید څنګه پوه شئ چې دغه جمله راتلونکې ده. کله چې تاسو وګورئ له shall will څخه یو دغه راغلی وي نو تاسو باید پوه شئ دا راتلونکې زمانه ده. بس نور هیڅ فکر مه پرېږدئ چې کله تاسو ګورئ shall will څخه یو راغلی باید تاسو پوه شئ دا راتلونکې زمانه ده. او زه اول تاسو ته دا وایم که نه چې تاسو هیڅ ضرورت نه لرئ چې shall زده کړئ. دا shall څه معنا مخکې د shall استفادې ډېرې وي. اوس زه تاته چې وایم چې د I you we they he she it د ټولو فعالیزمونو لپاره ته will وکاروه هیڅ مشکل نشته. خو بیا هم فرق یې ښه ده که چېرې تا نه یو څوک پوښتنه وکړي ته باید د دې جواب ورکړې. مخکې موږ تاسو ویل چې د لومړي مفرد شخص دپاره لومړی مفرد شخص چې ده هغه I ده همیشه او د لومړي شخص جمع هغه وي ده. یعنی لومړنی شخص I سو د لومړني شخص جمع حالت وي ده. یعنی I زه زمونږ د جمع حالت چې دا څه سو وي مونږه. نو د I وي لپاره موږ تاسو shall کارو. صحیح ده؟ او په یاد ولرئ د I وي لپاره will هم کارولی سو. صحیح ده؟ نو په عموم کې I وي لپاره موږ تاسو shall کارو او دا shall به موږ تاسو کله کارو. موږ تاسو دوه قسمه حالتونه لرو. یو داسې عمل چې په دې کې د فاعل قصد وي. د فاعل چې کله په یو کار کې قصد وي نو په هغه صورت کې به موږ تاسو څه کارو shall کارو. صحیح ده؟ د فاعل قصد پکې مهم وي. مثلا زه تاته وایم چې زه سبا ښار ته ځم. زه سبا ښار ته ځم. دوه قسمه عملونه موږ ته زه تر اوسه پورې مثلا په هفته کې یعنی زما وخت معلوم نه دی زه کله ښار ته ځم. خو مثلا بعضې وخت زه په میاشت کې پرې ځم بعضې وخت زه په کال کې پرې ځم. نو کله چې زما دا قصد حتمي سو چې زه باید سبا ته ښار ته لاړ شم دې ځای کې زه د shall نه کار اخلم. I shall go to city. اما کله چې یو عمل معمولا واقع کیږي لکه مثلا مکتب ته هر سهار ځي هر سهار ځي په دې ځای کې د فاعل قصد مهم نه ده ځکه دا عمل تاسو در لغاړې ده او ته دا کار کوي نو بیا به تاسو will کاروئ. صحیح سو؟ انشاءالله په دغه یو مثال کې پوه شئ. یعنی کله چې د فاعل قصد په یو کار کې موجود وي حتمي وي 100% وي هغه ته به shall او کله چې د فاعل کار پکې قصد نه وي پکې او هغه کار معمولا بار بار د تکراري وي هغه دپاره به will.
نو اوس زه تاسو ته دغه داسې پاکوم چې تاسو پکې ګیج نه سئ. دلته دا ویل هم ایسته کوم. صرف تاسو اوس له دې نه وروسته زده کوئ چې د آی یو وی دی هی شي اټ د ټولو لپاره موږ تاسو د ویل څخه کار اخلو. انشاءالله چې پوه شوي وئ. اوس راځم دلته مثالونه لرم. په دې پوه شوئ هر هغه عمل چې په راتلونکي کې امکان لري ترسره شي د هغه لپاره موږ تاسو ویل او څخه کار اخلو. صرف ویل نه کار اخلو. صحیح شو؟ ما دلته یو څو مثالونه راوړي دي. که تاسو فکر وکړئ ما دلته لیکلي دي زه به سبا بازار ته لاړ شم. زه به سبا بازار ته ځم. نو لومړی خو تاسو په دې ځای کې سبجیکټ وپېژنئ. څوک بازار ته ځي؟ زه ته په انګلیش کې وایي چې شی آی. صحیح ده که نه؟ ګورئ چې غلطې نه کړم. آی زه به سبا بازار ته ځم. ویل به کاروو. صحیح شو؟ ویل همیشه ده ځکه جملې ته وګورئ چې دا جمله کوم رقمي جمله ده. دا جمله معلومداره ده چې راتلونکې ده. آی ویل ښه بیا به فیل په دې جمله کې کوم یو ده؟ سبا ده نه، بازار ده نه، نو ځم تک خپله فیل شو. I will go to city. I will go to city. زه به بازار ته لاړ شم. خو کله ځم؟ سبا. I will go to city tomorrow. صحیح شو؟ دا له معنوي ویرو I will go to city tomorrow. اوس که زه چیرې غواړم دا منفي حالت ته واړم همدا جمله به ټوله تر دې ځای لیکئ. تر کوم ځای پورې؟ تر دې ځای تر I will پورې به لیکئ. فقط not به اضافه کړئ. نور هماغه جمله I will not go to city tomorrow. که چیرې غواړم زه دا سوالیه کړم فقط ویل سر ته راولئ. ویل او not به ایسته کړئ. will I go to city tomorrow. که چیرې غواړم چې سوالیه منفي کړم will not I go tomorrow city. ګورئ فقط همدا پکې زده کړئ. یو بل مثال ته موږ لرو. وایي هغه به سبا مکتب ته ځي. اول خو باید موږ تاسو ته پکې فاعل وپېژنو. فاعل دا هغه. نو هغه ته په انګلیش کې ویلی سي هی. صحیح شو؟ هی هغه به سبا مکتب ته ځي او پکې ویل واچوئ. he will go فعل ده. he will go to school. صحیح ده؟ tomorrow. یعنی هغه به سبا مکتب ته ځي. که چیرې غواړم دا منفي ته واړو نو د منفي لپاره به صرف will not اضافه کړئ. he will not go to city. که غواړم سوالیه کړم همیش لپاره به کومکي فعل سر ته راولم will. او که چیرې راسي will not. او همدا شانته د شال کوم ځای کې چې شال کارول شي د شال لپاره به not. یعنی د will لپاره منفي حالت will not ده او د شال لپاره منفي حالت shall not ده. او یا هم په لنډ حالت کې willn't او shan't. صحیح شو؟ دا دوه حالتونه دي. نو په ان شاء الله چې په درس باندې پوه شئ. ډېر اسانه درس و. سمپل فیوچر ټینس یو ډېر اسانه ساده زمانه ده او په اصل کې د ګرامر زمانې له دریو نه اخیستل شوي. دا په یاد ولرئ. که چېرې تاسو یو څوک وایي چې د ګرامر مهمه زمانې څو دي ته ورته وایي 12. که چېرته له هغه څخه هم مهمه څو زمانې دي چې ترې نورې زمانې جوړې شي ته ورته وایي 3 دي. کومې دي؟ سمپل پرزنټ ټینس، سمپل پاست ټینس، سمپل فیوچر ټینس چې بیا د هر یو 3 حالت لري جوړېږي 12 زمانې. صحیح شو؟ نو ان شاء الله چې په درس باندې پوه شوي. له تاسو څخه زموږ همدا غوښتنه ده چې تاسو زموږ د لا تشویق، پرمختګ او همکاري په موخه فقط کافي د چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د ویډیوګانو په اړه باندې خپل نظرونه شریک کړئ. خپل ملګرو ته لینکونه ولګئ تر څو تاسو وکولای شئ په ډیر کم وخت کې انګلیسي درسونه زده کړئ. او یو بل وعده ده د زموږ در سره ان شاء الله چې کله هم یو پلی لیست کې درسونه تکمیلیږي او یا هم تر یو اندازه په احتمال د 200 ویډیوګانې یا پوهیږو مثلا د 4000 لغاتو برنامه تکمیل شو اخر ته ورسېدله. نو زه بیا تاسو څخه غوښتنه کوم چې تاسو راسئ. زه تاسو ته په فلش کې دغه 4000 لغات مکمل واچوم او تاسو ته لاسرسي ته درکړم. ان شاء الله دا کار به مونږ صرف تاسو لپاره په فری وړیا توګه کوو. همدغه شانته که په بل پلی لیست کې درسونه پای ته رسیږي او اخر کیږي نو زه به تاسو ته دا وعده کوم چې هغه په فلش کې تاسو ته در رسوم ان شاء الله په هر ځای کې چې اوسېږئ. ان شاء الله بل درس ته چې راځو تاسو ټول په لوی پاک بخښونکي خدای باندې سپارو. تر بیا ښې چارې ښه وخت. د خدای په امان.